بسم الله الرحمن الرحیم. تعلیم قدم مرج. بنازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد. تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی. محترم سمنمال دکورنه د 14 وزارت دامه ساتنه ملی تصدی د روزنیز مرکز تدریسی مسیال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دامه ساتنه ملی تصدی د روزنیز مرکز افسران، ساتنمنان، گاردان په پل نظام ترتیب او ستاسو د راتلو ویاړ لري. د نظام بلندوی سمونیار ناصر احمد پوپلزی. د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینت له ښوونیز مرکز قومندانۍ څخه 240 تنه افسران، ساتنمنان او مداومین فارغ شول. د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینت په ښوونیز مرکز قومندانۍ کې دا جوړه شوې غونډه د 15 تنه افسرانو، 55 تنه ساتنمنانو او 180 تنو مداومینو د فراغت لپاره ترتیب شوې وه. آرام صاحب امر پر ځای شو. د فراغت په دې مراسمو کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینت د دفتر رئیس مل پاسوال محمد خان ګرباز، د ښوونیز مرکز تدریسي مرستیال سمونمل حسیب الله شبیر، د افغانستان بانک د محافظتي قطعې د پیژن مدیر الحاج سمونیار مولوي سیف الله صدیقي، د عمومي ډپارټمنټ امیر قاری عزیز الله اسمت، د دعوت او ارشاد امیر مولوي کریم الله جلیبیب او یو شمېر نورو مسؤلینو حضور درلود. غونډه د قرآن عظیم الشان د مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. یادې جوړې شوې غونډې ته د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینت د دفتر رئیس مل پاسوال محمد خان ګرباز خپل ارزښتناک او هراړخیزه وینا وکړه او د یادو ځوانانو فراغت یې د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینت لپاره د ویاړ ځای وبله. محترم ګرباز پر فارغ شوو ځوانانو ټینګار وکړ چې خپل خدمت باید په مسلکیتوب، احساس او بشپړ صداقت سره ترسره کړي. نوموړي په پای کې د دې ښوونیز مرکز له مسؤلینو او استادانو مننه وکړه چې ساتونکي مسلکي او په لوړ مورال سره امنیت ساتنې ته چمتو کړي دي. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. اما بعد، د کورنیو چارو وزارت اړوند محترم ټولو معززو منصوبینو، مجاهدینو، مشرانو او په ټوله کې د نننۍ ویاړلي او پرتمینې ناستې د ټولو ګډونوالو په اجازه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ورځ یوه ډېره له افتخار ډکه ورځ ده. هغو استادانو منصوبینو منندویو چې د افسرانو په تیوریکي او عملي زده کړو کې بدرېغه او دوامداره هڅې کړې دي. درنو هزارو او ډېرو قدرمنو ځوانو افسرانو او ساتنمنانو، په دې فراغت کې ستاسو زده کړې پای ته نه بلکې د یو ستر خدمت پیل دی. که غواړئ چې د ولس زړونه وګټئ نو د ولسونو سره د ښه چلند سربیره د قانون او حاکمیت تطبیق ته کار وکړئ. په آخر کې یو ځل بیا ټولو محترمو فارغینو ته مبارکي وایم. د افغانستان بانک د محافظتي قطعې د پیژن مدیر په خپله وینا کې مداومینو ته لارښوونه وکړه چې د دندې پر مهال د خپل نیتونه د الله جل جلاله د رضا او د خدمت لپاره برابر کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي انما الاعمال بالنیات، ثواب د عملو چې ده هغه په نیت سره ده. نو تر هر څه نه مخکې اول وار به زموږ تاسې نیت اصلاح وي. نیت مو د الله جل جلاله د رضا دپاره وي. که هر عبادت کوو، که په هر اړخ کې دغه ستاسو تعلیم، دغه روزنه دا یو عبادت ده. د الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې ورته اشاره کړې کنه. که موږ تاسې نظم ونه لرو
نو بیا د دنیا د عصر د حالات چې موږ تاسې راګورو مطالعه یې کوو ټول نظم ډسپلین دی نظم او ډسپلین د موږ تاسې په دغه معسکراتو سره کېږي. د فارغانو له ډلې سمونیار نور محمد حماد د ښوونیز مرکز له استادانو څخه د زده کړو او روزنې لپاره مننه وکړه. نوموړي مسلکي او عقیدتي روزنه د یوې سالمې او مؤثرې دندې لپاره مهمه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د خپلې دندې پر ترسره کولو کې به بشپړ اخلاص او مسلکیتوب وکاروي. په ډېر درنښت د ښوونیز مرکز مشرتابه درنو استادانو او ټولو هغو همکارانو ته زه د خپلو ګرانو همصنفیانو او هم مسلکو په استازیتوب د زړه له کومې مننه وړاندې کوم. همدارنګه دا ډول علمي او روزنیزې لارښوونې پروګرامونه زموږ د دندې لپاره یو حیاتي ضرورت بلل کیږي. زه د خپلو ټولو همکارانو په نمایندګۍ دلته دا ژمنه کوم چې موږ به انشاء الله د دې کورس له برکته ترلاسه شوی علم، پوهه او تجربې یوازې د ځان لپاره نه ساتو، بلکې دا به د ټولنې د خیر، د اصولو د پلي کېدو او د قانون د حاکمیت په لاره کې په اخلاص، صداقت او درناوي سره تطبیق کړو. ښاغلی ایمل پسوال د عامه ساتنې ملي تصدۍ د دفتر رئیس صاحب، زه سمنوال محمد یوسف شاهین د خپلې تصدیقنامې د اخیستو لپاره چمتو یم. د افغانستان اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. په پای کې یاده جوړه شوې غونډه د همدې ښوونیز مرکز د عمومي ډپارټمنټ امیر قاری عزیز الله حسمت لخوا د خیر د دعایې په ویلو سره پای ته ورسېده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه